چې موږ به 3000 مسلح کسانو لشکر جوړو. دا فیصله مو وکړه چې 3000 کسانو مسلح لشکر به جوړو او دا به 2 کیسو باندې قدم اخلو. پهله مو دا فیصله وکړه چې ډیم ته به موږ له کورمې نه اوبه پیدا کوو او ډیم ته بیا راولو. که هغه موږ کیتور ځکاو او که هغه موږ په بلې طریقې باندې له کورمې اوبه پیدا کولای سړی موږ بیا پیدا کوو چې ډیم ته اوبه راځي یا ډیم نه مروت کانال بیا شي. دا 3000 مسلح کسانو لشکر به دا کار کوي. دې چې به موږ حکومت ته خواست کوو، وزیر اعلی ته بیا کوو، د خپل لکي مروت ایم پی ای جوهر خان ته به خواست کوو، د لکي مروت ایم پی ای طارق سعید خان ته به خواست کوو، ټولو پارټیو مشرانو ته به خواست کوو چې دا قوم له جنګ بچ کو، د اوبر ته پیدا کو له کورمې نه قانون چې مو حق ته لار سره چې نو بیا ورته ووایو چې یاره تاسې په دې اوبو چې حق نسته بیا به موږ اوبه نه غواړو. که بیا مو حق وي په قانون چې ځکه چې نیر مو دا 10 لکه کرنال مځکه مو دا حق خو مو شته، دا حق یې 40 کاله مخکې راکړی ده، 40 کاله دا حق مخکې را ده، اوس یې غواړو. نو اول دغه طریقه ده چې موږ به کیتور بزه کوو او موږ به ډیم ته اوبه پیدا کوو. دا 3000 مسلح کسانو لشکر. نه موږ جنګ کوو، نه موږ شر جوړو، نه موږ فتنه فساد جوړو، موږ خپل حق غواړو. که بیا په دغې طریقې نه کېدله، حکومت ظلم جبر سره کاو، بیا چې ما لکي مروت خاورې نه پنجاب ته کوم ګیس تلای، دا ګیس پیپلین به موږ بندوو. دا دی بیا موږ مجبوري، تنګ آمد به جنګ آمد. نو موږ دا فیصلې وکړلې، په دې باندې دا ټولو قومو دا ټولو کلو اتفاق وکړو، په دغه مو دعا وکړله. اوس حکومت ته وایو چې حکومته نوره ظلم جبر مر سره کوه، موږ بچي دي، موږ بل روزګار کاروبار نسته سوا د مځکې نه، موږ دې بغیره مړېږو، دې بغیره موږ بچي مړېږي، دې بغیره موږ عزتونه خرابېږي، دې نه بغیره موږ جګړو لانجو بدیګانو دشمنیګانو ته سیخېږو نیستي نه، دې بغیره موږ زندګي نه تېرېږي. نو حکومت ته موږ سره ضد نه کوي، ظلم جبر دې نه سره کوي. که حکومت موږ سره په میز کېنېږي، په ټیبله خبره سره کوي، خبرې ته تیار یو. که حکومت خبره نر سره کوي، دغه ظلم جبر سره کوي، بیا موږ مجبوري ده، موږ بیا په هر صورت غواړو. او دغه 2 فیصلې غټې غټې دغه دي چې لا بدای ما ته کورمې نه هلته اوبو بندوبست حکومت کوي، یا بیا موږ خپله بیا کوو کیتو بربزه کوو. او که دغه طرف ته بیا موږ بې وسي سره بیا به موږ راځو، بیا به پنجاب ته چې کوم ګیس پیپلین تلای ده به بندوو پنجاب ته. حکومت په موږ په دې باندې مجبوروو چې موږ ته اوبه راکړي. دې لپاره موږ یو وفد ځو بران ډیم ته، اریګیشن ډپارټمنټ ایکشن به یا به ایږوال انجینیرانو سره ډیم باندې به موږ اوبه ورښوو چې دا اوبه مې دي، په دغې طریقې باندې ما ته ډیم ته راکړه. وفد به ځي، اوبه به ګوري، ټول هر شی به ورته ښیي محکمې ته، محکمه به ورسره وي. که چېرته محکمې دغسې ما ته اوبو بندوبست وکړو خو ټیک ته، که بیا نرته کوو بیا به موږ کیتور بزه کوو. دغو فیصلو باندې موږ دعا کړې ده ټولو. سبا نه به په دې موږ قدم اخلو او مخ ته به په ځو. ټول پاکستان دی په دغه خبرې، ټولې ادارې دی په دغه باندې خبرې. نور د موږ سره ظلم جبر نه کوي، نه د زیدر سره کوي. که چېرته ګرم یو لا غلط یو په قانون چې بیا دې ته ووایي چې ګرم یې غلط دی، ناجایز دی، د به موږ دا ناجایزه بلکل نه وکړو. که حکومت ناجایزي
یا د حکومت ناجایز نر سره کوي موږ دغه پاکستان خلک یو دغه حکومت خلک یو پاکستان منو حکومت منو آئین منو قانون منو شریعت منو رواج منو هر شای منو دا فایده حکومت ته پاکستان ته رسیږي موږ پاکستان اوسېدونکي یو موږ ته فایده رسیږي ټولې صوبې ته فایده رسیږي نو دغه فیصلې مو کړې دي په دغه باندې تاسو ټولو